نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه، سلور خبرې داسې دي، سلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي. د جاهلیت په دور کې بچ خلکو دا کم کارونه کول، زما په امت کې د سلور خبرې د جاهلیت را روانې دي. کمی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الفخر فی الانساب، په نسب باندې فخر کول. نسب باندې څه کول؟ فخر کول. زه خو پلان کې منو، زه خو پښتون یم منو، زه خو ډینګې منو. دې خبرو له اعتبار نشته دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې غورواله او ښکتواله په تقوا سره دی. چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي، او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دې ولې نه د الله په در کې ستا د سر قیمت د ماشي د وزر هم نشته، د ماشي د وزر هم ستا قیمت نشته دی. ته خو وایي زه د کلي ملک یم، پښتون یم، پلانکې یم، ډینګې یم، خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نه هم سپکې. ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده. نو الفخر فی الانساب، فخر کول په نسب دا د جاهلیت خبرې دي، او نبی اسلام فرمایي دا زما په امت کې را روانې دي. دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانساب، په نسب باندې طعن لګول. مړه دا ماته خبرې کوي کسبګر سړی دی، سړی دلته وګوره خبرو ته وګوره، زموږ دا خبرې دي که نه. طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دی او کمزوری سړی دی، دې ماته خبرې کوي. دا د جاهلیت خوی دی، در جاهلیت خوی دی. او دریم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم، باران معلومول پستور سره. دا د جاهلیت طریقه وه چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي موږ باندې الله باران ووره، موږ باندې الله تبارک وتعالی باران ووره. او کفارو به څه ویل دا پلانکې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه دا باران وشو، دا پلانکې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه باران وشو. هغوی به په ستورو باندې باران چې دا ستوری راشي باران کېږي، چې دا ستوری راشي باران کېږي. لکه زموږ د خلکو هم دا یو نظریه غونته ده که نه چې په پلانکي موسم کې باران دی، پلانکي هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران وي او بیا به نه وي، دا غلط خبره ده. ډېر کله ته په شکال تېر شي باران موږ په سترګو ونه وینو، داسې که نه، او کله ناکله د باران موسم نه وي او باران نه الله تبارک وتعالی راووروي، بس دا د الله په قدرت کې ده. او څلورم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي النیاحة، ویر کول. ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت و. یو سړی چې به مړ کېده که نه هغه به وصیت کوم وي په ما باندې به ژړا کوئ، په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی، په ما باندې به ژړا کوئ. او مخصوص زنانه به وي هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه ژړا وکړه. هغه چې به راغله جزاله به خپله ټپه کیس شروع کړو چې دا خو داسې سړی و، دا خو داسې سړی و، دا خو داسې سړی و، ژړل به جو ښځو به سره دا کیسه به شروع وه. دا د جاهلیت طریقه ده، دا د جاهلیت طریقه ده. هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې. نن زمانه کې خلک په پیسو نه راولي، خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي. په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي، هله وي پلانکی راله ګوره ته ښه دا به اوس ژړا کوي، هېڅ پیلې په مړي به پړ مخې را پرېوځي، دا ستا سره ستا سره چې ته پې پړ مخې را پرېوځې، دا به را پرې ته چې د دې پلار چېرته مړ دی پړ مخې به راوړي، یو غوغا به جوړ کوي، یو چل به جوړ کړي، او ټولې ښځې ویله پلانکی راله، پلانکی جدا شي. دغې پلانکی تمام اور د جهنم دی ځای دی. ځان څه کیسه شروع کړې ده. نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې، نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاوېږي، پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې پرې راتاوېږي او ژړا به کوي. دا په شریعت کې د سره شته دی نه. نو النیاحة، ویر کول. ویر کول په غم کې نبی اسلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي. ها غم راغی، مصیبت راغی، انسان د زړه ته تکلیف رسي، د سترګو نه اوښکې هم بهیږي. سعد رضی الله تعالی عنه بیمار دی، نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغی چې ورغی د هغه ځنکدن شروع چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وکتل، د نبي علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې، مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې. دغرنګې د نبي علیه الصلاة والسلام وصي وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و. نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو، زما بابا ته ووایي چې مونږ کره لږ راشي. نبی علیه السلام په سکار باندې مصروف و، زما لور ته وایي چې صبر کوه، صبر کوه. بیا پسې هغې سوال جواب وکړو، بابا ته ووایي چې لږ راشي که نه. نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړو دا نوسې په غېږ کې چې راواغست د هغه ځنکدن د نبی علیه السلام په غېږ کې پروت او ساه یې ورکړه. د نبي علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وې، سترګې جاړي، اوښکې به یې یقینا چې کله د نبي علیه السلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنه چې هغه وفات کېدو، نبی علیه السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. وی ان القلب یحزن والعین یدمع، زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې، او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي. ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم، خفه یم در باندې، خو موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته الله حکم کړی دی. سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي، زړه یقینا غمجن وي، د دې اجازت په شریعت کې شته دی.
خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی. او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن وي که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي. هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دی د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي. غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي. پاتې شه سندرې ویل چې هغه پکې ټپې په ژړا کې شروع کړي. دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن وي، هغه ځان له شو جوړوي. زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي، هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو. نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی، د دې منع نه ده، دا په اختیار کې نه دي. خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي. نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي، بیا ورله سترګې راپټې کړي، خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام یې زر زر شروع کړي. ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. کفن دفن کې به تاخیر حدیث مبارک کې راځي وایي په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې مخکې هغه دفن کېدو، یعنې ماسپښین نه به مخکې مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې مخکې هغه دفن کېدو. نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي. د دې نه سوا ایسارول د ده په کور کې جایز نه دي. دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی، د ملیشانو یې ټکټ راغستی، د دوبۍ یې ټکټ راغستی را روان را دې شي څه چل به ټولې هغه مړ دی دکې خرو ته به دې هم سپاري. د ده ایسارول بیا دومره جایز نه دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو د ده په دفن کې تاسو تلوار وکئ، ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته یې زر تر زره ورسوئ او کو دام به دملی دی نو دا خو بیا یو مردار ستاسو په ولو پرته ده، زر یې د دې نه ورتا وکئ، د دې ولو نه یې زر کوز کئ، بیا لرې کئ، کو نیکمل خپلو نعمتونو نه به لاړ شي او کو به دملی تاسو به ترې خلاص شه. د دې ایسارول بیا جایز دومره نه دي. نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي، په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي، تاخیر به نه کوي. کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت، کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به وروستوالی نه کوي. دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د منافق منځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دې څلور ټونګې ووایي د چرګ په شا، بیا یو څلور ټونګې ووایي ځان د مانځه نه خلاص کړي. دا منځ د منافق دی چې کله د منځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوه، په دې کې به تاخیر نه کوي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي والجنازة اذا حضرت، کله چې جنازه حاضره شي که نه نو دا ایساروه ما، په دې په وړو کې تلوار یې کوه، کور کې دا مه ایساروه. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی پیغله جینۍ، په کور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کښېنوه، مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته یې ورکه. نن مصیبت دا دی وی ورګه دې خو لا تعلیم نه دی پوره کړی، ورګه دا خو به شپاړسم کوي او ورګه دا خو به ایم پیل کوي، ورګه زه لا ډاکټره جوړوم. نو چې ډاکټر یې جوړېږي ته په دې منځ کې نکاح کړی چې هغه ډاکټر شي هغه وایي دا تا راله څه شي که ترې سره کوم زه بس پخپله خوښه کوم، داسې که نه دا خو له نکاح د مخکې نه کړي خو دی ورګه زه ډاکټره جوړوم. نو چې ډاکټر ته جوړه کړي هغه وایي دا تا راله څه شي که ترې زه بس پخپله خوښه کوم، نو مصیبت کې ګیر شي. دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوی وې تا تې تپوس کړی وې پلانکی ځای کې ستا رشته کوم ته پرې رضا یي کو دې وي او ورې کا کو دې وي نه بله مناسب رشته وله وګوره. نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دی، خپل خادي هم جوړول پکار دی په دې طریقه باندې